چې سامراج یو جنگ بل راوړی دی موږ لره موږ په دې نه یو خبر امریکا دا علاقې کې بیا خپل یو نوی اډې جوړوي یو نوی پلانونه لري په یوکرین کې فیل سو د یوکرین د خوا روس ته ننوتی د روس وسایل یې په کار وو هغو هلته داسې وټکوئ چې هغه پوره یورپ د امریکې جلا سو چې تا خو موږ و جنګ ته واچولو تباهي ته دې واچولو ښکنځل بیا په چا کول پنجابین به نه راته کول دا زموږ د پښتانه دا د کرایې والا شاته پنجابی ناستی مخامخ خټک و مروت و پلانا و دا پښتانه یې ورمخته کړي دا ولې دا په دې کوي چې دا قیدي ته دا ورښکاره کړي چې ګوره ستا پښتون و تا ته ښکنځل کوي ستا د ماینه د ښکنځي ستا خور د ښکنځي دوی اتلوسا کوشش کوي په چمن کې شاته به د پنجاب لالا ناستي اډر به د هغه چلیږي خو کارونه په پښتنو په دې کوي د پښتنو تر مابین لیرېوالی راوړي پاکستاني فوج $100 کم سوي دي یو $100 یې جمع کړي وو هغه باجوه لالا ووړه په اربو ډالره باجوه ووړه اوس د دې حافظ قرآن صاحب هم ډالر پکار دي دا وزارت حافظ قرآن وای زما په زړه کې په دماغ کې قرآن شریف دی د دې چې قرآن شریف کې زده یم هغه دومره ګناهګاري لکه باجوه چې دی دا 40 کاله زما په وطن چې څه تېر سو بین الاقوامي سامراج چې څه وکړه ورسره د هغه لاسپوڅي او دا زموږ د کرایې پاکستانی فوجان چې د پښتنو او د افغانستان دا ټیکه اخیستې وه چې افغانستان به تباه کوم پښتانه به تباه کوم نن یې بیا یوه ټیکه په لاس ورکړې ده بین الاقوامي سامراج خپل وس وکړي په افغانستان کې نه په کرزي صاحب دا خبره ومنله چې دا د 100 کالو دپاره بیا ډیورنډ را سره ومنه نه په اشرف غني ومنله نه په دا موجوده طالبانو ومنله اوس بیا بین الاقوامي سامراج غواړي چې زموږ دا د کرایې فوجان بیا استعمال کړي بیا پښتانه په ووایي بیا پښتانه په ټکور ټکور کړي خو زه و دې تاریان یم چې دا پښتون قوم ولې نه یو کېږي دا زموږ لیډران وچشي ته ګوري دا 40 کاله څخه موږ دا نه وسنجوله چې زموږ بین الاقوامي سامراج زموږ کوم استحصال وکړي زموږ کورونه یې څنګه را تباه کړه زموږ زراعت یې څنګه را تباه کړي زموږ روډونه زموږ سکولان زموږ کوچنیان زموږ نجونې تر نن د پورې هغه فارموله روانه ده اوس بیا نو عزیزانو دا د پښتنو خلاف چې د کراچي څخه تر پنجاب بیا پر دې بارډر باندې بیا د هر پښتانه کور ته دا چې څه راپېښه ده دا د امریکې راپېښه ده خو د امریکې دا خیال دی چې خلک زما لاس نه ویني امریکا خپل ډالر استعمالوي زموږ خو د کرایې قاتلان دي چې پر هر چا یې ور وښکاري دوی ور روان دي د دې څه هر څه ویر دي خو دې پاکستاني فوجیانو ته یوه خبره کوم هر څومره چې د پی ټي ایم خلک ولی سي ویټه کوه هر څومره چې په یخ وځلی سي مړه یې که هر څومره چې نوکان ورستی سي ویې کاږه هر څومره چې په چاوڼیو کې بې عزته کوی سي لیکن یوه خبره به نه ورته کوې چې ستا مور داسې داسې ستا خور داسې داسې نو پښتانه په دا یوه خبره ډېره خوابدوي دا هر قیدي چې راوتلی دي هغه ماته ویلي دي چې یو شی په موږ ذهني تولید خراب کړي ډېر شي موږ خراب کړي یو چې دې فوجیانو به موږ ته ته به ډېر خیال کوو موږ ته به د هر پښتانه عزت کوو که هغه مجبوري ته نوکري کوي که هغه د مجبوري ته ول ټکول کوي که بې عزتي کوي
موږ پښتنو ته هېڅ نه وایو خو دونې ورته وایو چې د دې خاورې بچی یې د دې مور شودې دې رودلې دي د هر پښتانه مور دغسې عزت لري لکه ستا مور چې لري نو دا د بل په خوله باندې خپل پښتانه په تاڼو کې د چمن په باډر باندې په هره تاڼه کې چې پښتون دا کار کوي نو سړي ته لږ ګیله ودرېږي نور خو دا زه تاته وایم چې سامراج یو جنګ بل راوړی دی موږ لره موږ په دې نه یو خبر امریکا دا علاقې کې بیا خپل یو نوې اډې جوړوي یو نوې پلانونه لري په یوکرین کې فیل سو د یوکرین د خوا روس ته ننوتی د روس وسایل یې په کار وو هغو هلته داسې وټکوئ چې هغه پوره یورپ د امریکې جلا سو چې تا خو موږ و جنګ ته واچولو تباهي ته دې واچولو هلته شاته سو اوس دلته پر دې مخ باندې زموږ پښتانه استعمالوي زموږ خاوره استعمالوي زموږ وطن استعمالوي زموږ د پرکشیانو تعلیم باندې په دې 20مه صدۍ کې د خره زامن وایي نجلۍ په سکول ته نه ځي د دنیا په یو ملک سکول نه به دی بند د دنیا په یو ملک پرکشني باندې سکول نه دی بند موږ تر اوسه پورې موږ یو عجبه دنیا کې اوسو نو زه خدا وایم چې خدای دې وکړي چې د پښتانه چې څه دا غټ تنظیمونه دي کاغه پښتونخوا ملي پارټي ده کاغه خوشحال والا پارټي ده کاغه NDM دی کاغه NP ده کاغه د فضل الرحمن پارټي ده خو دا یو سوچ دی وکړي چې دلته موږ ته په درې شیانو سره شریک یو قوم مو یو دی وطن مو یو دی ژبه مو یوه ده نو که موږ د دې خلاف کار وکړي بیا به موږ تاسو زما د خیاله پادره کې هغه مځکه موږ ته ارام نه کړه نو باید چې موږ تاسو خپل د پښتنو خپل د وطن خپل د ژبې خپل د قوم خیال وساتو امریکا جنگ راوړي امریکا یې په زوره پکوي امریکا یې په دې دا د کرایې د $2 پکار دي هغه حافظ قرآن دی هم پکار دی که د ایډسن کالج پړه لیکه سړی دی د هغه هم $. پکار دي نو موږ تاسو به خپل وطن ځنګرځو خپل ژبه به ځنګرځو د دې وره خپل قوم به ځنګرځو ډېر یې تباه کړو زما د خیاله نور یو قوم دومره نشي تباه کېدلی لکه موږ چې تباه سو د دې سره زه ستاسو ډېر ټایم نه اخلم زه ډېر ځیرېږم چې ته یې ناست یاست تاسو خواري کښلې ده خو دا یو ضرورت دی د چمن خلک ما 2-3 شپې وکړلې اوس په چمن کې هر سړی داسې دی چې تر پزه نیسي ساه خېږي هغه که سرمایه‌داره دی هم تجارت یې خراب سو هغه که یو عام پښتون دی هم تجارت یې خراب سو یو چا کره مو شپه وه هغه ول موږ شپږ وروڼه وو یو اختر بل اختر موږ سره لیدل دوه به په جاپان کې وو دوه به په باډر کې وو یو به کراچي کې وو یو به په چمن کې وو نو د خلکو داسې نه دی دا داسې یو حمله یې د پښتانه پر تجارت وکړه چې خالي د چمن د خلکو تجارت کې نه کوي خراب دا زموږ د کوټې چې څه کاروبار دی خو دا د پښتنو کاروبار دی دا خراب کړي د کراچي د پښتنو کاروبار یې خراب کړي نو پر موږ باندې د هرې خوا څخه زموږ پر اقتصادیاتو باندې حملې دي زموږ په هر شي زموږ پر تعلیم باندې حملې دي زموږ پر زراعت باندې حملې دي موږ ته هېڅ د ژوند هېڅ اسانتیا هېڅوک نه راکوي دا به موږ خپل په موټ واخو او په احتیاط بیا خو خدای دې وکړي چې پښتانه راویښ شي نور